چې ورغه د غوا زامن نه دي د غوا بندگان چې د دوی خدای خو نعوذ بالله هغه خو هغه د غوا بولي د هغو سره جنگ رالی او بیا چا دا جنگ وګټي ملایان که تبلیغیان که پیران وګټي فوجیان وګټي اوس بس موږ خو دا فوج نظر اندازه کړی چې فوج دا هغه ورځ راله په ذوالجلال دې مې قسم نن بیا ما او تا ته په دې مسجد کې د لمانځه اجازه به هم د دې هندوانو څخه اخیستلی د نن زمانې خبره ښایسته تیارې ټینکونه غورې شاهین ابدالي دا به منئ عزیزانو موږ ډېر غافله وو موږ ته پته نه لګېده چې جنګ چیش ته وایي او څنګه به یې چې ورهغه د غوا زامن نه دي د غوا بندگان چې د دوی خدای خو نعوذ بالله هغه خو هغه د غوا بولي د هغو سره جنگ رالی او بیا چا دا جنگ وګټي ملایان که تبلیغیان که پیران وګټي فوجیان وګټي اوس بس موږ خو دا فوج نظر اندازه کړی چې فوج دا هغه ورځ راله په ذوالجلال دې مې قسم نن بیا ما او تا ته په دې مسجد کې د لمانځه اجازه به هم د دې هندوانو څخه اخیستلی خو دوی سرونه وشیندل منډې کړې وه ترنډې کړې وه بوټو به ویل والواښه به خورو خو یې ټمبم به جوړوو واښه به خورو ځانونه به داسې نه کوو دا نو نسي کېدلی چې ته به زما دښمن یې هر څه لرې زه به څه نه لرم موږ ته الله ویلي دي او سبحان الله دغه شیان چې تیارېږي دا د اسکول دا د کالج دا د یونیورسټۍ څخه هغه تیار سوي ځوانان کسان ساینسدانان انجینران بل دا د دې ځایه تللي دي نو عصري تعلیم چې شتلو دا فرض سو په دې حواله په دې خبره مو سر خلاصېږي او دا اوس دا بله سلسله چې کومه روانه ده تی په دې خبره یاست دا څومره لویه سلسله روانه ده دا خلکو سره چې هغه د جهنم مستحقین دي د هغو نوې جدیده ټکنالوژي ده چې فروش کالیشیان جوړ کړي د ایران سره د 980 جهازونه ورسره دي ته په دا خبره ده د ایران چې د کله دی شی وغورځوي یا میزایل یا پلانۍ دا 1400 کیلومتره د دې په مابین کې فرق دی اول عراق راځي بیا اردن راځي بیا دی لره ورځي هغه ایر ډیفنس سیستم چې کوم بلل کېږي په هوا کې دی دغه میزایل چش راګرځي په عراق کې کوشش دا دی راوګرځي څه راوګرځي څه ولاړ شي بیا په اردن کې څه راوګرځي څه ولاړ شي بیا په اسرائیل کې څه راوګرځي څه ولاړ شي چې څه ولاړ ورسې پوښتنه وکړي خالي پر بغار خوند اخلي پر چغارو خوند اخلي پر دا ښایسته کورو نړېدو یې خوند اخلي دی څنګه تیار ناست څنګه خوشحاله ناستلو نو موږ چې ایران ته زنده‌باد وایي په هغه کې یوه لویه خبره دا هم ده او بیا ایران یو میزایل جوړ کړی دی د هغه نوم سجیل دی سجیل څه معنا یعنی ترمیهم بحجارة من سجیل هغه چې الله پاک له اسمانه ډبرې راورولې یعنی خاوره او بیا مطلب په اور پخ سوی د هغه کښنیک کنکریان چې کومې د ډبرې دغه ته سجیل وایي دی نه هم هغه ورباندې چې ډېر زورور کار یې وکړي او یو بل میزایل هم لري فتح زموږ د خو الفتح و د دغه فتح دی دا 1400 کیلومتره وار کوي 4.5 کیلو هغه کوم مواد دا د ځانه سره وړي دا تر اواز 15 ګونه تیز روان دی اواز غږ نه دی غږ په څو وخت در کومه ځای رسیږي دا 15 ګونه تر دې غږ لا ډېر ژر رسیږي او داسې چل دی داسې بازي ورباندې کوي چې د شیانو څخه ځان بچاوي دا داسې دا روان دی یا مخ ته لاندې وخوا بله خوا دا چا دا دې خلکو تیار کړی دی الله دې کامیابه کړي امین الله دې کامیابه کړي په دا خپل مرام په دا خپل مقصد کې خو الحمدلله دې بعد فوجیانو ته دعا کوو نور د جهان مسلې مشر او زموږ اندروني مسلې مشر او هغه بیروني دشمن ظالم هغه چا ګرځولی دی موږ په دعا ګرځېدلی دی که په ذکر او اذکار ګرځېدلی دی دا دې خلکو ګرځولی دی منې به خامخا به منې که ته نه منې بابا به منې که بابا نه منې منې که په قبر کې نه منې صحیح سلو دا سترګې به پټوو نه الله دې ژوندي لري تل آباد الله دې نور قوت ورکړي الله دې نور قوت ورکړي چې و ټولې دنیا ته د غسې سترګې ورښکاره کړي لکه هغه د بولو زامنو دي چې ورښکاره کړلي او هغه یې بیا څنګه ذلیل وکړو او خوار کړو نو اوس الله فرمایي چې تاسو به څه کوئ ډېر مهم بیان تاسو در پاره ډېر څور د خپل وس مطابق تیاری چې دغه کوي د دشمن دپاره ته خو بیا غمه پروت یو تا پر ما به کله دا ورځ راځي دی نږدې شپو کې دغه ورځې الله پاک به موږ ولیدلې ته اجر ته یو خبره واورئ د یهودو نصارا نه دي دا په
اسلحو اخته ولو دوی خپلې اصلې جوړولې موږ یې په ټیک ټاک اخته کړي په ګرد دنیا کې ورسې وګورئ پاکستان کې د مسلماني دنیا کې ټیک ټاک ارزانه دی 10 روپۍ واچوه 10 ورځې کار درکوي بیا که د ملا شکنځئ د قوم ملک و خان و سردار د شکنځئ د چا لور د بې عزته کوله دا تا ته په دغه 10 روپۍ کې دررسېږي موږ یې په دې شیانو اخته کړو موږ یې په فیسبوک باندې اخته کړلو موږ یې په کورنۍ بدۍ باندې اخته کړلو ورسې وګورئ څونه خانان ملکان دي څومره اسلحه و ډلې ورته پراته ده دا د چا دپاره دا د خپل مسلمان ورور دپاره ده صحیح سلو موږ یې په دې اخته کړو اسلحه یې راکړل که چا دا درته ویل دا وکړه دا چا اخته کړي دا زمینه راته برابره کړه ماحول یې راته برابر کړي موږ یې په دې مسلو اخته کړو ورسې خانانو پوښتنې وکړئ خانان یو خو هغه حاجي فیض الله خان نورزی الله دې احسان ورسره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي دا نو واحد که زه درته وایم خانان ډېر دي شته ښه خلک شته ولې نسته دا چې څومره دروند او سنګین سړی و تقریبا په نورو خانانو کې دومره هغه درنښت چې کوم بلل کېږي هغه مطلب ښه مینه و محبت دا موږ په ده کې ولیدل او عجبه دا درته کوم دا دی خدای نورزی و د نورزي قبیلې خان و سردار و هر شی چې و لیکن د ټول ولس دپاره و د ټول انسانیت دپاره و داسې مرګ ډېر ښه خوند کوي چې جهان در پسې وژاړي حاجي خدای میر اکا هم در پسې ژاړي دا ډېر خوند کوي داسې مرګونه به له الله غواړو داسې مرګ به نه غواړو چې را خبر سي او ماشاءالله الحمدلله دی م لاړئ اوس ته پوښتنه وکړه دی نه چې بچاو سوی مرګونه داسې خوند کوي سردارۍ و ملکۍ و خانان داسې خوند کوي د نیم جهان سره څه کول د نیم جهان روغې او صلح یې ورکولې ما ملاقات نه ورسره تعلق هم ډېر نه و یوه کې وروغه وه باقي دغسې په ټلیفون څه مطلب مجلس وسلو ول په دغه روغه کې ته یې بس ما ضرورت بیا نشته دا په تا ورسېدل او ته کولی هم سې و دواړو ډلو ته وویل چې بس مولوي صاحب د دې دپاره کافي دی الله دې احسان ورسره وکړي الله دې مغفرت وفرمایي الله دې جنت عدن نصیب کړي الله پاک دې موږ ته داسې خانان راکړي چې زموږ په ژړا کې را سره شریکان یې په خندا کې هم را سره شریکان یې زموږ د کورو تباهي ونه وغواړي اوس خو خاني و ملکي داسې سوه د خلکو کورونه ور خرابوه په دا وایه زه خان یم زه ملک یم یو موټر پیدا کړه تورې شیشې او بیا یو مشین یو تر شیشې را ایستلی ته ملک یې خان یې ته تر 2 غرو واوړه هلته بیا ته چی شي خالي تر 2 غرو واوړه د کور مخ ته ګر جهان خان هم دی ملک هم دی سردار هم دی یا خاني و دې ته ویل کېږي دا خاني به منو د ټول انسانیت دپاره و د ولس دپاره و د ټول چمن دپاره ولو الله پاک دې موږ ته ښه ژوند را نصیب کړي داسې ژوند دې را نصیب کړي چې بیا جهان را پسې وژاړي زموږ په شو پسې وژاړي دا نه چې دی را پسې وخاندي چې ښه سو له مخه ووتی یعنې ما دا درته ویلې چې دې جهان موږ په ټیک ټاک اخته کړو په کورنۍ بدۍ اخته کړلو ورسې وګورئ د دې قومو څو بدۍ پرتې دي یو قوم دی د 5 قومو سره بیق وق بدي چې دغه روانه ده بیا د مړو شمار یې کېدلی نه سي ولې وجه دا د موږ ته دغه لاره ډېره اسانه کړله وړه به نه دوا به نه سکول به نه کتاب به نه قلم به نه اسلحه لري راوتلی دي د بابا دپاره یو ټولیسټ دی راوړي هغه هم مشین د ځانه سره راخیستی دي سکیلو راکټ یې هم راخیستی یو ځای د بل چا کوزدې له روان دي ده هم 4 راکټان راخیستي ما کوه جسه ملکه خانه سرداره دا ته چا ته ځان ورښکاره کوې ولې څه در پیښه ده موږ په دا خبرو اخته کړو عرب یې په چیشي اخته کړو د چرتالو والا غریبان هغه پر یسو اخته کو پر یګو کې په موټران اخته کو د یو شل موټران د بل سل موټران د بل یو نیم سل موټران د یو د سونیه موټر دی د بل جاز د سونیه دی د بل کموټ د سونیه دی نه ویني ایران شی ویني او ماجی معمولی قدر وسه درلودي څنګه لوبه په وکړه په هغه ظالمانو د سخندر په بچانو باندې صحیح سلام وګورئ دا عربو چې الله دې نه راولي الله دې نه راولي داسې ورځ پر عربو راله څه پکې وایست تسلیم دي ټول ته موټران زغله څلور ودونه به یک وکه در سره ولاړي بیا ورور دغه لوړ برج سره غورځي اسان دي څه وایي دا ورځ درته ګوري او دې خلکو موږ ټول تورې نه سم ویلې موږ یې چیش کړي یو دا بس هغه ته خپل کاروبار کوه بس تخپل ته ډیر ته امن ته ډیر د امن ډک وطن یې پتا هېڅ نه کېږي له موږ ټولې خبرې ایران ته څه وایي ایران ته وایي یا دا کم شی چې دې جوړ کړی دا راکه که دا نه
بیا رژیم چینج چې کوم بلل کېږي د حکومت واړوه زوړ پخوانی هغه سیکولر چې کوم حکومت دی هغه راوله که هغه هم نه نو ځان ټینګوه اوس دغه درې خبرې ورته پرتې دي الله پاک دې بری ورکړي الله فرمایي تاسو څه کوئ د دشمن دپاره تیاري وکړئ او تیاري په هغه وخت کې خو نه تیراندازي وه و چې شته و ټینک راواخله او بیا جهاز راواخله بیا هغه جنگي جهازونه ماشاءالله الحمدلله ډېر د الله عظیم فضل دی مې چې شپه په ارامه تېره کړه هغه د خلکو د وجې م تېره کړله د یې ویښو موږ بېدولو او د الله رسول فرمایي تاسو خبر یاست په دې خبره باندې یو جهاز یو ټینک یو پلانی یو میزایل پلانی د دې د وجې الله پاک درې کسان جنت لره بیایي اولنی سړی هغه دی چې د الله په خاطر د دغه اسلحه جوړه کړې ده دویم هغه دی چې د اسلحه یې چاته ورکړله دریم هغه دی چې اسلحه یې وچلوله د یوې اصلې د وجې درې کسان جنت لره ځي سبحان الله نو الله فرمایي تاسو څه کوئ تاسو تیاری وکړئ د جنگ او دې خلکو ډېره زوروره تیاری کړې ده تی په دې خبر یاست د حسن نصر الله د حزب الله مشر چې کوم و دا یې څنګه مړ کړئ دا په 14مه تیخانه کې و تیخانه خو نه یوازې موږ مسجد کې لاندې دا و بله بیا نشته دا رقم 1 2 4 5 10 14مه تیخانه کې ناست و بیا یې څنګه وواژئ پوښتنه وکړئ هلته یې وواژئ دومره تیاري یې کړې ده بیا یې دومره تیاري کړې وه د هغه انډیا د غدارۍ د وجې بیا یې دا ټول فوجان ور په نقشه کړي ټول یې په یوه ورځ 8 کسان یې ور وویشتل صحیح سلو دا عجبه داستان دی موږ تیاري نه ده کړې موږ په ځان اخته یو بله ورځ به راسې ایمان به هم راسوړي غیرت به هم راسوړي شجاعت به هم راسوړي زما او ستا د لورو د خورو د میرمن او د ښځې اختیار به واک به د په لاس کې اوس واست الله دې هغه ورځ نه راولي الله دې هغه ورځ نه راولي نو الله پاک د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ تاسو تیراندازي چې دا هغه کوئ تاسو ډېر زبردست مطلب هغه تیراندازي زده کوئ خوند کوي او دا ډېر دوستانو د هغه سبدا وینا دومره له حقیقت څخه ډکه له تاسو سره په سکرین باندې ما شریک که تاسو وکته یقیني هغه ټولې تاسو ته بیان کوي چې داسې نه دي پاته سوي چې پر هغه باندې موږ وغږیږو له تاسو سره که د جګړې په هکله راواخلې او که د پښتنو زموږ د مسلمانانو په هکله باندې راواخلې چې څومره غافله یو څومره دوی موږ ته د تیاري کړې ده د ختمولو لپاره کوششونه کوي او څومره موږ ملاوبالي کوو او څومره موږ په عباسیاتو کې لګیا یو ګور یو کس نیم په دې باندې نه خوشحاله کېږي چې دا ایران دا ورته چکچکې وایي چې شکر د پردو خو د اسرائیل جګړه شروع ده دی اسرائیل په حقیقت کې سره یو دی یا دغه رقم پاکستان او د هندوستان په مابین جګړه شروع ده هر اسلامي هیواد باید موږ د هغه ملاتړ وکړو که پاکستان یا که ایران یا که سعودي چې هر ملک کې مسلمانان پکې وي د مسلمانانو هیواد وي اسلامي وي د هغه ملاتړ پکار ده د هغه سره کومک کول پکار ده خپل اختلافات چې له هر هیواد سره موږ په خپل مابین کې لرو هغه ځان ته مسله ده خو د دا رقم خلکو په مقابل کې لکه اسرائیل امریکا او داسې نور هیوادونه چې هغه غربي دي د هغو په مقابله کې باید موږ خپل مسلمانانو هیوادونو خپل مسلمانانو ورونو سره ودرېږو تر شا هغه خپل څه اختلافات هغه باید د شاته کړو بیا خاص کر په دغه جګړه کې موږ ډېر څه باید ورڅخه زده کړو لکه د هغه صاحب په وینا باندې بیا له دې جګړې څخه باید خاص کر افغانان عبرت واخلي افغانستان ورڅخه عبرت واخلي باید ډېر څه ترلاسه کړي زده یې کړي موږ او تاسو نن ولیدل پخوا جنګ اوس نشته چې ته به کمین ته تلې د پښتنو په شان باندې مثلا یا به له تاسو سره ټوپکانو یا به له تاسو سره سکیلانو یا به راکټان د سره بل ملګري به سره شریدان اخیستي وو هغه جګړه اوس نه کېږي اوس داسې جګړه کې هغه په خپل کور کې ناست په ښه ماحول کې د ایسي کمره کې ناست له هغه ځای څخه چې وغواړي هغه ځای په ټارګټ کوي چې مرضي یې چې هغه ځای ویستلی شي چې مرضي یې چې هغه ځای خرابولی شي نو دا د دې اسلحې د دې میزایلو د دغه زور ده د دې په وجه باندې دا کار کېدلی شي نو خاص کر پاکستان خو د غومره پر خپلو پښو باندې ولاړ ده ایران خو دا ثابته کړله چې طاقتور هیواد ده اسرائیل ته یې هغه سخته ماته ورکړله چې تر شاید د نړۍ سپر پاور هم ولاړو په یوه حمله باندې مذاکراتو ته تیار سو موږ تاسو ولیدو فرد نو دغه جګړه کې باید افغانستان له دې څخه ډېر عبرت واخلي خپله هغه څه جوړ کړي د افغانستان اوسنی نظام مشران د افغانستان اسلامي امارت باید هغه څه جوړ کړي پر هغو باندې کار وکړي خپلې کورني اختلافات خپلې کورني مسلې چې د هغه باید حل کړي په خپل مابینځ کې او ولاړ شي پر دې کار باندې ډېره توقع وکړي توجه وکړي چې مثلا څنګه موږ کولی شو داسې کارونه داسې میزایل جوړ کړو چې سبا د امریکا او د اسرائیل او داسې هر هیواد چې ما مقابله کوي د هغو مقابله کې زه ولاړ
ګوري افغانستان یې هیر نه دی د خلکو داسې نه چې افغانستان یې هیر ده هغو ته معلومیږي چې افغانستان فی الحال هر هیڅ هم نه لري موږ کولی شو پر هر ژبه باندې حمله وکړو هغه موږ په نښه کولی شو هغه ورته اسان کار ده نه له افغانستان سره د کنټرولېدو داسې یو څه شی شته خو که چیرې سبا افغانستان هم داسې پروګرامونو ته تیار شي جوړ کړي پر خپلو پښو باندې یو څه خودکفا کېدو طرف ته روان شي بیا ورته اخطارونه ورکوي لکه ایران ته بیا ورته دمکۍ ورکوي بیا د حملې په شکل کله په یو هیواد کله بل هیواد کله بل هیواد ورته رامخته کوي نو فکار دا ده چې پر دې باندې کار وکړول شي له دې جګړو څخه عبرت واخلول شي پر دې عصري ټکنالوژي باندې توجه وکړول شي او تعلیم ته مخه کړل شي چې څو د تعلیم په ذریعه باندې موږ مسلمانان هیوادونه دا شان جوړ کړو د دې ویډیو په هکله دوستانو د هغه صاحب د وینا په هکله باندې که کوم نظر لري په کمنټ کې شریک کړئ موږ سره